د شاه ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د قرآن کریم به حرمتي کوونکی سلوان مومیکا وژل شوی دی. د راپورونو له مخې عراق الاصل سلوان مومیکا چې په 2023 میلادي کال کې څو ځلې د قرآن کریم به حرمتي کړي و 13 شپه په سویډن کې پړز وژل شوی دی. پولیسو پرته له دې چې د نوموړي نوم ذکر کړي د چهارشنبې په ورځ پړزو د یو کس وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د پیښې په تړاو 15 تنه نیولي دي. راپورونه کاږي چې د سویډن په یوه محکمه کې د نوموړي په اړه د قومي کرکې خپرولو یوه قضیه هم روانه وه او په پام کې وه چې نن پرې حکم تطبیق شي، خو محکمې خپله پریکړه ځنډولې او خبرې ورکړې چې له تورنو کسانو څخه یو تن وژل شوی دی. تر دې مهاله د سلوان مومیکا د وژنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په غاړه نه دی اخیستی، خو نوموړي قرآن کریم ته د توهین کولو له امله د ګڼو مسلمانانو زړونه ازار کړي وو. د روانې دلوي میاشتې په جریان کې به د ټولو دولتي مامورینو معاشونه ورکړل شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې مالیه وزارت ډاډ ورکوي چې د روانې دلوي میاشتې په جریان کې به د ټولو 1,40,000 دولتي کارمندانو معاشونه ورکړل شي. د نوموړي په وینا د هیواد بودیجه داخلي بنسټ لري او په بهرنیو مرستو پورې کوم تړاو نه لري، نو هیڅوک یې تشویش نه کوي. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د برېښنا 14 سترې پروژې پرانیستل شي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس عبدالباري عمر ویلي چې د برېښنا د داخلي تولید د زیاتېدو لویو پروژو پر دوام به تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د برېښنا 14 سترې پروژې پرانیستل شي. خو نوموړي د دې پروژو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې د هیواد په کوم ځای کې موقعیت لري او څومره برېښنا به تولیدوي. د یادونې دا تر دې وړاندې د برېښنا شرکت خبر ورکړی و چې تر راتلونکو 2 کلونو به د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو برېښنا ستونزه په بشپړ ډول هواره کړي او پر همدې موخه یې په کور دننه د برېښنا د تولید سرچینو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. احمد الشرع د سوریې د موقت حکومت مشر ټاکل شوی دی. د سوریې د پوځي عملیاتو ادارې ویان ډګروال حسن عبدالغني د جنوري په 9 نیټه اعلان کړی چې د ادارې عمومي قماندان او د سوریې تحریر الشام ډلې مشر احمد الشرع به د موقت حکومت مشر وي. غني دا هم ویلي چې د دې هیواد د 2012 میلادي کال اساسي قانون، پارلمان او د پخواني ولسمشر بشار الاسد تر کنټرول لاندې پوځ او ټول امنیتي ارګانونه لغوه شوي دي او احمد الشرع د قانون جوړونکي کمیټې د جوړېدو صلاحیت لري. ایران کې 2 میلیونه غیر قانوني کډوال میشت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې 4 میلیونه او 500,000 قانوني او شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال میشت دي. د یاد وزارت مرستیال وایي د پخوا په پرتله په ایران کې د افغان کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی او له امله د یو شمیر کسانو په خپله خوښه افغانستان ته ستنېدل وبلل. د نوموړي په وینا ایران او افغانستان چې پر پوله د ترهګرۍ، انساني او نشهیي توکو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې ځینې ستونزې لري، د دواړو هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لري. ډونالډ ټرمپ پلان لري چې 10,000 ناقانونه مجرم کډوال ګوانتانامو زندان ته واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د یو فرمان په صادرولو سره به 10,000 هغه کډوال چې جرمي سابقه لري او په ناقانونه توګه امریکا ته داخل شوي د ګوانتانامو زندان ته واستوي. هغه زیاتوي چې دغه فرمان به د دفاع او داخلي امنیت وزارتونو ته لارښوونه وکړي چې دغه زندان د 10,000 مهاجرو لپاره برابر کړي. د نوموړي په وینا ځینې کډوال داسې بد دي چې آن په هیوادونو یې هم باور نشو کولی چې وبه یې ساتلی شي. موږ نه غواړو چې هغوی امریکا ته راستانه کړل شي، نو له همدې امله یې ګوانتانامو ته استوو او له هغه ځایه یې وتل سخت دي. دا زندان په 2002 میلادي کال کې په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو له برید وروسته د ګوانتانامو په خلیج کې جوړ شو. بل خو امریکا کې هم د غیر قانوني کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. ډونالډ ټرمپ د پوځي لیکو څخه د ټولو نرخزیانو د ایستلو فرمان صادر کړ. د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته 2 میاشتې وخت ورکړی چې ټول نرخزیان له دندو ګوښه کړي او د نوملیکنې تازه طبي معیارونه برابر کړي. هغه د خپلې واکمنۍ په لومړۍ ورځ ویلي و چې امریکا کې یوازې 2 جنسه یعنی ښځینه او نارینه دنده او زده کړې ترسره کولی شي. د راپورونو له مخې د امریکا په 2.1 میلیون پوځ کې له 9,000 تر 12,000 پورې نرخزیان شامل دي. غزه کې د حماس لخوا د یرغملو اسرائیلیانو د 3 جوپې د خوشي کولو لړۍ روانه ده. د راپورونو له مخې په خوشي کېدونکو یرغملو کې 3 اسرائیلي او 15 تایلنډي اتباع شامل دي.
د دوی په بدل کې به 110 فلسطینیان د اسرایلو له زندانونو آزاد شي. د دغو یرغملو له ازادېدو سره به د جنورۍ په 19مه د اوربن هوکې له پلي کېدو راهیسې د ټولو آزادو شوو یرغملو شمېر 1500 ته ورسیږي، چې په بدل کې تر دې دمه له 290 ډیر فلسطیني بندیان چې ځینې پکې د بېلابېلو جرمونو په تور پر اوږد بند محکوم شوي وو آزاد شوي دي. حماس ډلې د 2023 میلادي کال د اکتوبر 9 پر اسرائیل ناڅاپي برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 251 نورې یرغمل ونیول. د کرکټ افغان ښځینه لوبډلې د بې پولې ښځینه کرکټ لوبډلې په وړاندې د 2 منډو په توپیر لوبه وبایلله. د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې سیالې لوبډلې ته د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره په 100 ورونو کې 104 منډې هدف ټاکلی و، چې مقابلې لوبډلې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره په 19 ورونو کې پوره کړ. د دواړو ټیمونو ترمنځ دا لوبه د استرالیا ملبورن کې ترسره شوه. د افغان کډوالو ښځینه کرکټ لوبډله د 3 کلنې جلا وطنۍ وروسته په لومړي ځل د دې 100 اوریزې لوبې لپاره یوځای شوې وي. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي چې دا د نړیوال کرکټ د پیل لپاره یو قدم او دوی به د افغان ښځینه لوبډلې ملاتړ ته دوام ورکړي. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښې چارې.